میاشتې زور ځم پرون ته ورغلی وې ولې زه مشر زور ځم یا مشر کشر نه غواړې نن زور ځم ولې زور ځم زه مشر یا زور ځم ته به نور ځې زور ځم شلې زه نور ځم زور ځم ته به نور ځې زور ځم چش کوئ موږ بازۍ کوله بابو بازۍ مې کولې دلته زموږ ګرده ورځ فرض روزه بیا دوی سر ته نایس بازۍ راته کوي شرمېږم نه دوی دې بله ور راشي دلته سر ته بازۍ راته وکړي فرض روزه ده دماغ را خرابوي ای لکه در زما ټیم دی دا نشانه واخه بس دی وایه ښځه بس دا ماته را پرېږده ورشه و مور ته دې وایه دا سالن زغر ده راواخله هغه مور وایي روزه ماته 20 منټه پاتې دي زه درته ودومه ګیس نشته ورته ګرده ورځ په کچن ننوتلی خبرې کوې ګیس نشته دلته زور پر موږ تېرېږي دا زغر دې ګرم کړه که در ووتم دا هلته به نه ته نه به دې دا ګیس چولی بیداره شه ورته زغر دې راوړه کښېږده ای اوس څه شپخ کړي دي د خولې خوند مې دی سو که لذات واره ګرده ورځ فرض روزه بیا دا رقم سالن نه دا خوند معلومېږي چې تریخ دی یا خوږ دی قسم په قرآن کې خر وخوري دا سالن ګرده ورځ فرض روزه بیا دا رقم سالن سړي ته پورته که دا شان د باسه پورته که ولاړه سئ والله کې خر وخوري دا رقم سالن دا ګرده ورځ ننوتلې ده واره په ګنټو پخوی نیسي چې بیا یې راواخلي بیا دا رقم سالن وي ټکه دې ووه ورته ګورو د نن میسج صرف د هغه یو پیغام دی د علاقې ته چې دا زموږ په علاقه کې د ګیسو ډېر غټ بحران را روان دی ور بعضې خلکو بیا زنان ته شکنځا کوي یا د روژه مات ټیم باندې څه تنګول زیات کوي ما هغو ته دا خواست دی چې بای روژه مې د ځان دپاره نیولې ده د زنانو هم دغه رقم روزي لږ ښه د ځانو سره پام کوئ او لږ ښه روژه مه خرابوئ که چیرې زموږ دا میسج خوښ شوی مخکې سره شیر کړئ د اذان ټیم دی په دعاو کې مه هېروئ السلام علیکم